یو کس راغی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یا رسول الله ایمان ته نزل کیږي کلمه وایم مسلمانېږم خو زه بعضې ګناهونه داسې کوم چې هغه پرې ښودو ته تیار نه یم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل وایه څه ګناهونه کوې ته راته ووایه ورته وایي یا رسول الله یو خو شراب څښم دا راته ډېره غټه ګناه ده بل د زنا عادیمه او بل غلا کومه او بل دروغ وایم دا څلور راکې غټ غټ ګناهونه دي یا رسول الله اسلام ته مې زړه کېږي قبلومه مسلمانېږم خو دا ګناهونه نشم پرېښودی پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل ویې مه پرېږده په دې ټولو کې صرف یو ګناه پرېږده یا رسول الله ټیک ته بالکل یو به پکې پرېږده تاسو راته ووایئ چې کوم یو پکې پرېږده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل وی دا دروغ پرېږده وی ډېره ښه ده دروغ وپرېږده اوس عزتمندو وګورئ مونږ ته خو شراب څښل ډېره غټه ګناه ښکاري زنا راته ډېره بده ګناه ښکاري غلا راته ډېره ګناه غټه ښکاري دا دروغ خو مونږ ته ثواب ښکاري دا خو مونږ ګناه ګڼو نه دروغ خو فیشن جوړ شوی دی هغه سړی ډېر هوښیار دی چې هغه دروغ ډېر وایي اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته دا نه وایي چې دا زنا پرېږده دا ورته نه وایي چې دا شراب پرېږده دا ورته نه وایي چې دا غلا پرېږده پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي وایي دروغ پرېږده دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پویه وه دانایي وه عقل ولا الله ورکړی وعده ورسره وکړه یا رسول الله دروغ به نه وایي چې کله لاړ ووته چې د غلا ټیم راغی د شپې د غلا نه روان شو ځکه سوچ کوي که سبا راته پیغمبر علیه السلام فرمایي چې غلا دې کړې ده نو که زه ورته ویم نه نو دروغ وایي او که ورته ویم چې او نو خو به شرمېږم نو غلی یې پرېښوده وایي یاره نظم پرېږدی د زنا ټیم راغی که سبا رانه پیغمبر علیه السلام تپوس وکړي چې زنا دې کړې ده نه که ورته ویم چې نه مې دا کړې نو دروغجن به شم او که مې کړي وي نو ذلیل او خوار به شم او به شرمېږم زه نه یم پرېښوده چې د شرابو ټیم راغی که سبا رانه پیغمبر علیه السلام تپوس وکړي چې شراب دې څښلي دي نو که زه ورته ویم چې نه نه مې دي څښلي خو دروغو کې راځم او که ویم چې نه څښلي مې دي نو څونه بد خصلت دی بدبخت ښکاره شم هغه ټول ګناهونه یې پرېښودل اوس دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عقل هوښیاري دانایي وه او سهار وختي کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته راغی خاندلې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي یا رسول الله داسې نسخه دې راته وښوونه چې ټول ګناهونه دې را باندې پرېښودل عزتمنده دا د پیغمبر علیه السلام عقل الله وله ډېر لوی عقل ورکړ نن سبا لوی لوی جرنیلان جنگي ماهران د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حکمت عملی ته چې پیغمبر علیه السلام په غزوه احد کې کومه حکمت عملی خپله کړې وه او هغه 50 صحابه کرام یې په ډیرې باندې کینولي نن چې دا جنگي ماهران هغې ته وګوري د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عقل ته حیران پاتې شي چې دا د څنګه په دغه زمانه کې چې نه پوهه وه نه تعلیم و هېڅ هم نو چې دا حکمت عملي څنګه اختیار کړې وه د هغوی عقلونه ورته حیران شي او عزتمندو که داسې شمېري په سوونه واقعات د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام داسې دي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عقل ته دنیا حیراني خو امي کېدل عزتمندو دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دی لیکه پړه نو امي محضو دا د پیغمبر علیه السلام معجزه ده او دا د هغه یو بهترین صفت نو الله پاک دې ځکه وایي چې ای پیغمبره وما كنت تتلو من قبله من کتاب ته نوی لوستون کې مخکې د دې نه د کتاب ولا تخطه بیمینک او نه دې خط لیکلی شو په لاس خپل باندې که چېرته دا دې کولی شو اذن په دقه وخت کې لارتاب المبتلون نو شک یې به پرېوته وي دا دروغجن خلک بیا به دوی شک کوو چې یاره دا خو لیکه پړه دی نو دی جوړ کړي خو ته خو لیکه پړه نه بل هو آیات بینات بلکې دا آیاتونه دي واضحه فی صدور الذین په زړونو د هغه کسانو کې اوتو العلم چې ورکړی شوی دی ورته علم وما يجحد بآياتنا انکار نه کوي په آیاتونو زموږ سره الا الظالمون مگر ظالمان خلک چې کوم بې انصافه خلک هغه به د دې آیاتونو نه انکار کوي د الله د کلام نه به انکار کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې به نور اعتراضات کول یو اعتراض پیدا کو وی دې موږ ته معجزې ولې نه راوړي چې موږ ته یو معجزه وغواړو په کار ده چې موږ ته راوړي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د هغې اظهار وکړ
چې پیغمبرانو سره خو معجزې وي، موسی علیه السلام سره عصا یا د بیضا وسره، پیغمبر تا سره رسېږي. حضرت عیسی علیه السلام سره مړي به ژوندي کول، بیماران به روغول، تا سره څه معجزه ده؟ نو پیغمبر علیه السلام دلته د هغې جواب ورکړي، پیغمبره دوی ته ووایه چې معجزه زما لاس کې نه ده یو پیغمبر په لاس کې معجزه، دا خو الله ورکوونکی دی د معجزو. زه د پیغمبر ډیوټي هغه څه ده؟ هغه خو یو نذیر دی، یرونکی دی، بشیر دی، زیری ورکوونکی دی. چې څوک د الله باندې ایمان راوړي هغه کامیاب دی، هغه ته زیری ورکړه. څوک نه راوړي هغوی ویروه د الله د عذاب. د پیغمبر خو دا ډیوټي ده، معجزې راوړل د پیغمبر کار نه دی. او معجزې مالک راوړي. د دې قرآن نه غټه معجزه کوم ده؟ وګورئ، زه دا کتاب لولم، دا داسې کلام دی چې د دې مقابله تاسو نشئ کولی. نو د دې نه غټه معجزه بله شته؟ خو اوس چې ستاسو سترګې ړندې چې د چا سترګې بینا وي، غوږونه یې کار کوو، عقل یې کار کوو، د فطرت سلیمه خاوندانو هغوی خو ایمان راوړه. ستاسو ظالمان یې سترګې مړندې دي، غوږونه هم کاڼه دي، عقل هم نشته، نو دې کې خو زما ګناه نشته. تاسو خو د دې کاڼو نه او د دې اونو بوټو نه هم زیات چې دی نو بې حسه یې. پیغمبر علیه السلام د پیغمبرۍ نه مخکې چې په یو لار به روانو، نو د اونو بوټو او د کاڼو به ورته سلامونه کول. د ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه نه روایت دی، وی پیغمبر علیه السلام ته لا پیغمبري نه وه میلاو شوې، عمر یې 20 کاله و په هغې وخت کې هلک وله. او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې د ده ملګري و 18 کاله عمر و، شام ته تلي تجارت په غرض باندې، یو ځای کې پړه وکړه، دمه وکړه. پیغمبر علیه السلام د بیرې یو بوټي و د هغې لاندې کېنه، مخامخ داسې په لوړه باندې یو راهب اوسېده، د هغه عبادت خانه وه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه راهب له داسې ورغی. پیغمبر علیه السلام د هغه اونې لاندې سوري ته ناست و. هغه راهب د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه تپوس کوي، وایي هغه د بیرې بوټي لاندې چې ناست دی دا څوک دی؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وفرمایل محمد ابن عبدالله. نه د عبدالمطلب صاحب ناصر دی، نه عبدالله زوی دی، د قریشو کې پیدا شوی دی، قریشي نوجوان. هغه راهب ابوبکر صدیق ته وایي زما د قسم په خدای چې دا نبی دی، دا پیغمبر دی. هغه ورته وایي څنګه؟ وایي تاسو چې داسې را روان وئ هغلته، وایي ما لیدی د دې ځای نه د اونو کاڼو دته سجده کوله، ما ولیدل چې دا اونې او دا کاڼي دا دته سجده کوي. او دویمه دا ده چې د دې اونې لاندې، د دې د بیرې اونې لاندې یو حضرت عیسی علیه السلام ناسته کړې ده، د هغې نه وروستو بل چا ناسته نه ده کړې. نه ما ته اندازه ولګېده چې دا حق آخر الزمان پیغمبر دی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې د هغه دا خبرې واورېدې، اثر پرې وشو. د پیغمبر علیه السلام د نبوت یقین زړه کې نورم محکم شو، یقیني دا د آخر زمانې پیغمبر دی. او کله چې پیغمبر علیه السلام ته پیغمبري میلاو شوه، سمدستي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په ایمان راوړ، ځکه دا حالات خو مخکې غلي دي. نو عزتمندو د اونو کاڼو بوټو به د پیغمبر علیه السلام ته سجده کول، ځناورو به ورته سجده کوله. او دا بدبخته ړانده کاڼه دوی د پیغمبر علیه السلام د معجزاتو نه انکار کو، د پیغمبر علیه السلام شان کې به ګستاخۍ کولې، پیغمبر علیه السلام پیغمبري نه منله. وقالو او وی به د کافرو لولا انزل علیه آیات، ولې نه نازلېږي په ده باندې آیاتونه، معجزې من ربه در خپل. قلت وته ووایه پیغمبره انما الآیات عند الله، د معجزو اختیار هغه خدای سره دی، خو ما سره نه دی. وانما انا نذیر مبین، بېشکه زه خو یرونکی ښکار یم، ما کار خو انذار دی. اولې دا قرآن کافي نه دی؟ اولم یکفهم، آیا کافی نه دی د دې لپاره ان انزلنا علیک الکتاب چې مونږ نازل کړی دی په ده باندې کتاب، دا قرآن مجید یطلع علیهم لوستلی شي په دوی باندې، هر وخت دا کلام دوی ته وایي. نو چې دا ټول اونې بوټي دته سجده لګوي، دا ټول کائنات ګواهي ورکوي چې دا پیغمبر دی، نو هغوی کې حس شته او تاسو کې حس نشته. تاسو دا سترګې وغړوئ، دا ذهن له کولو کې، دا غوږونه ځان له کولو کې،
تاسو د ابوبکر صدیق په سترګو ورته وګورئ، د حضرت بلال په سترګو ورته وګورئ، د صهیب رومي په سترګو ورته وګورئ، تاسو ته به دې ښکاره شي د حسن، د جمال، د کمال هغه به تاسو ته ښکاره شي. او که تاسو په سترګو باندې لاس ایښودي نو بیا تاسو د ښایست نشئ لیدلی، نه د حسن چې دی هغه بیا تاسو نشئ لیدلی. په ښایست زما د یار نه دي خبر څوک، که خبر شي پرې به نږدي دغه درس. او که زما د یار په مخ د چا نظر شي او به نه کاندي بل خوا ورته نظر څوک. دا خو د نور په شان روښانه مخ دی، دا دروغجن مخ نه دی. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمای، نه عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه